دا شپږ سوه دي، شپږ زره شپږ زره به شي انشاءالله صحت وي انشاءالله انشاءالله چې صحت وي او ژوند وي او ستاسو دعاګانې ټولو افغانانو دعاګانې دي درسره سره زموږ که نه خیر اوسئ. راشد خان اول خو دې د شپږ سوه ویکټو پوره کول مبارک شه. شلوليز کرکټ تقریبا 12 لسیزې وشو چې شروع شوی دی او ته یوازې دویم پلیر یې چې دغه ویاړ ترلاسه کړي. خامخا احساس به ځانګړی یو څه واقعا دا و د افتخار ځای دومره لږ وخت کې هغه هم زه 2014 کې راغلی یم نړیوال کرکټ ته، هغې نه وروسته په 9 کالو کې 600 وکټ اخیستل وړه خبره نه ده، خو بیا هم همیشه هم کوشش دا کړی چې هر چېرته ښه وځلېږو او د خپل هېواد د وطن نوم روښانه کړو. بلا شکه لکه څنګه چې محمد صاحب ویلي امید دی چې دغه 600 په 1200 بدل شي. یوه پوښتنه دا کوم چې 9 کاله وشو، 9 کاله مخکې د لومړۍ ویکټ اخیستې وه، یاد به دی چې څوک لومړۍ ویکټه د انټرنیشنل کې وه، فکر کوم خو د شلوليز کرکټ که ډومېسټک کې وه که په انټرنیشنل کې وه، که دواړه دي